سوهانه ویدر دی سوهانه ویدر خیر باران زما په خیال چې کیږي دا اوس موږ راغلی یو ګارډن ته د دې ګارډن د هیریټیج ګارډن اینډ میوزیم ډېر زیات زبردست دی هیستري چې دا زی تقریبا 100 کاله مخکې دلته دا کم کس چې و د ډیکسټر نومو د دنیا شی سیډ چې کوم دي زړي هغه به راغونډول ته جدا جدا مختلفو ګلونو او پلانټسو او دلته به یې نالولو او دا ځای چې کوم دی د یو قسم ګارډن یې د هغې نه راښکلی دی دا اوس چې کوم دی دا اوس هم د کلي هغه ګلونه دي دا روز دې ته وایي نو ډېر ښکلی زبردست ګلونه دي راغونډ کړي دي دا ځای راښکلی دی دا سینډویچ کم ټاون چې دی دا ټاون ډېر زیات کنجسټډ دی خلک به دنیا شی دی خو دا یو ګارډن یې راښکلی ارټیفیشل ګارډن مطلب دی چې نیچرل خو نیچرل دی ځکه چې ټول نیچرل ګلونه دي خو ارټیفیشل دی ځکه دی چې مطلب دا خلکو دی راښکلی دی قدرتي نه نو دا راښکلی دی چې ښکلی فیلینګ سړي له ورکوي سړی وایي چې یاره دننه زه په دې کې ګرځېدی او دلته دې پیسې هم راغونډې ښه باقاعده زما خیال چې $5 to $10 چې دي د هغه انټرنس علي او ښه باقاعده دي پکې خپل که تاسو وګورئ اوس دا باترومونه هم اویلیبل دي پکې دواړو سایډونو ته او دې کې دننه بیا میوزیم هم دی په هغه کې ښه باقاعده د سیټس چې کوم دي د هغې په باره کې ډیټیل خلکو له ورکوي ګوره انګریزان چې کوم دي هغه د نیچرل کوم قدرتي سامان چې کوم دی هغې ډېر زیات احساس دی ورسره او ډېر زیات فکر کوي د هغې ډېر زیات خیال یې ساتي او د هغې په ترو باندې هغه چې دي نو خپل یو بزنس یې هم راښکلی هغه مطلب دا دی چې راغونډوي پیسې په هغې باندې اوس دلته موږ روان یو د دې بالکني نه بلوک ډېر خوا لاړ شو تاسو وینئ ډېر ښکلی ځای راښکلی دی زیات زبردست مین الله بید چیک اټ آوټ دا اوس باران شی اوس د وخت موږ ګاډی چلو نو هغه موږ ګاډي کې ناستو ځکه چې باران ته حد السیوا و نو اوس د باران نه بعد هر څه فرش ښکاري او دا ډېر ښکته هم تللی دی خو دی اوس بند دی باید دی د دې له پاسه د برج غوندې کې دی دې نه اخوا د دې کور نه شاته دا ښه باقاعده په سوونو ایکر ځمکه ده هغې ته بس ټایم نشته یا بند دی هغه وینډو نشته